بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. دا سورة کافرون مکی سورة تشبک آیات د یو رکو درکې کفار راغله د مکې معظمې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې د ده جوړه سره وکړو ته یو کال د موږ د خدایانو عبادت کوه موږ به یو کال د تا د خدای عبادت کوو جوړه به سره وکړو جنګونه دا به مابین کې نه وي الله تعالی صورت نازل کو دی مقاطعه جوړه نشته جنگ دی وی خو جوړه دی نه د کافر سره جنگ دی وی خو جوړه دی نه تو چې زه د تاسو د بتانو عبادت نه کوم تاسو د ما د خدای عبادت نه کوي په حال په آینده کې ما ته امید نه لري په ټول ژوند به زه د تاسو د بت عبادت نه کوم خو چې څوک ازلي بدبخت وي په ټول ژوند به د الله عبادت کوي تاسو په خپل دین خوشاله یې زه په خپل دین اما د دین نتیجه جنت ده د تاسو د دین نتیجه جهنم ده مقاطعه اعلان شو الله صورت نازل کو چې ته به داسې نه کړې چې د کافر سره جوړه کوې په دین کې جوړه یو خو د جنګبندۍ جوړې هغه خو روا دي معاهدې جنګبندۍ صلح دا نبي اسلام کړي دي یو داسې جوړه ده چې لږ به زه در خدای نخواسته زه در کافر شم شراب به زه در سره چښم ازناو به زه در سره لګیا شم په رشتهتو به زه در سره لګیا شم لږ به زه دا کړم خو ته هم دا یو لمونځ په شروع کړه دا جوړه چې نیم دین دی وایي نیم دی بل وي دا جوړې ناروا دي قل یا ایها الکافرون تو ووایه ای رسول الله چې ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه په حال عبادت نه کوم دی هغه شي چې تاسې عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسې عبادت کوونکي دي هغه الله چې زه عبادت کوم ولا انا عابد ما عبدتم او نه زه عبادت کوونکی په آینده زمانه کې هم دي خدایانو چې تاسې عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسې عبادت کوونکي دي الله چې زه عبادت کوم لکم دینکم تاسې لره دین دی تاسې د چې شرک ده ولیا دیني او ما لره د ما خپل دین ده چې اسلام ده ولیا جماعتو امامانو ته به لږ کو موږ عام ولیا دین ولي دين نه ولي دين وجار مجرور دي ضمير المتكلم ده تاسو تخپل دین ده ما تخپل دین ده دا معنا نه چې جهاد نشته د خدای په دین د خلک سپریږي او ته د کار نه پلري دا معنا دمکۍ ته دمکۍ الله وی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر څه معنا خو د ایمان اورې کړي راوي ورته ته څه وی ان اعتدنا للكافرين للظالمین نارا کفارو ته اور د جهنم تیار کړی دغه دا معنا دی چې نه منې ما خبره نه منې کوي تاسو خپل دین کوي زه به خپل دین کوم نتیجه به په قیامت کې بیا معلومیږي چې الله تاسو سره څه کوي او د ما سره څه کوي